د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې مینوالو لپاره د شرم خبر. ملګرو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان ملي لوبډلې د پیل توپوهونکي امام الحق باندې تور لګېدلی دی چې هغه له ډېرو نجونو سره دوکه کړې ده. په وټساپ باندې له جونو سره د خبرو سکرین شاټونه یې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. د پاکستاني رسنۍ ایکسپریس نیوز د راپور تر مخه په امام الحق تر دې مهاله پورې دا تورونه پورې کېدل چې هغه د خپل تره یا غوروي کمیټې مشر امام الحق په واسطه د پاکستان په ملي لوبډله کې لوبېده، خو اوس په یو نوې مسله کې راګیر شوی دی. په ټولنیزو رسنیو یو کس په وټساپ د امام الحق له جونو سره خبرې خپرې کړې دي او همداراز ویلي دي چې هغه ډېرو نجونو ته دوکه ورکړې ده. پاکستاني رسنۍ لیکي چې په یاد کس دعوا کړې ده چې امام الحق د 7 یا 8 نجونو سره د یارانې جوړولو هڅه کړې ده. هغه وایي په دې اړه ډېرې ویډیوګانې او ثبوتونه لري. که چیرته یادو نجونو ورته اجازه ورکړه نو هغه به هم په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي. په یادو سکرین شاټونو کې چې کومې خبرې مخې ته راغلي دي په هغې کې امام الحق یوې نجلۍ ته بي وایي او د خپل ځان په اړه معلومات ورکوي. همداراز له یوې بلې نجلۍ سره لانجه کوي او هڅه کوي چې ځان ترې خلاص کړي. همداراز هغه لیکلي دي چې زه ستا سره واده نشم کولی خو مینه در سره ډیره کوم. له یوې نجلۍ سره یې لانجه شوې ده او بیا یې ورته لیکلي دي چې بي وبخه زه ستا سره مینه کوم. په نورو خبرو کې امام الحق یوې نجلۍ ته ویلي دي چې زه تا خپل ځان سره نږدې لیدل غواړم. یوه نجلۍ ورته بیا غوسه شوې هم ده او ښه یې سپک کړی دی. ډیره مننه ملګرو چې تاسو له یاران ټي وي یوټیوب سره یاستئ. تر بیا ښې شیبې.